بسم الله الرحمن الرحیم. د خسرګنۍ حقوق. د خسرګنۍ د رشتې یاد الله تعالی په قرآن کریم کې هم کړی دی. معلومه شوه چې د خواښې او خسر قدر پکار دی، ځکه چې په دې سره د خسرګنۍ رشته نور هم کلکېږي. د خسرګنۍ غلطي معاف کول، عیب یې پټول، تکلیف یې لرې کول، محبت ورسره کول، دعوت یې قبلول، او کوم نعمت کوم احسان چې در باندې کړی د هغې مننه کول، عذر یې منل، همیشه د هغې خیر غوښتل، د ناروغۍ په مهال یې پوښتنې ته ورتلل، چې کومه وعده دې ورسره کړي هغه پوره کول، د احسان په بدله کې احسان ورسره کول، د اړتیا په مهال یې مرسته کول، او کله کله ډالۍ هم ورلیږل پکار دي، او خبرې یې اورېدل. کوم شفارس درته وکړي شفارس یې قبلول، د مراد څخه یې نه ناامیده کول، او په نرمۍ ورسره خبرې کول، احسان ورسره کول، دا ډېر زیات ضرور دي. او حسد او بغض نه ورسره ځان ساتل، دشمني ورسره نه کول، په مال او عزت کې ورته تاوان نه رسول. که چېرته ضرر ته ورسېدو د خسرګنۍ د خوا نه په هغې باندې صبر کول،